مشرانو ته د چراټ پښتو ادبي ټولنې مننه کوم چې دوره ښه پروګرام را جوړ کړی دی او بیا یې موږ له بلنه را کړې ده د صدر صاحب او د ټولو ملګرو په اجازه د غزل نه مخکې یو څو شعرونه ستاسو درانه حضور ته ږدمه په دې هیله چې ستاسو خوښ شي. شعرونه څه په دې ډول دي چې موږ ته راخاندي هم په موږ پورې خندا هم کوي، موږ ته راخاندي هم په موږ پورې خندا هم کوي، ښکلي خو ښکلي دي هغه هم کوي دا هم کوي. مننه. موږ ته راخاندي هم په موږ پورې خندا هم کوي، ښکلي خو ښکلي دي هغه هم کوي دا هم کوي. او هغه زمونږ په سرونو سرداري هم وکړه، هغه زمونږ په سرونو سرداري هم وکړه، هغه زمونږ د سرونو اوس سودا هم کوي. مننه. هغه زمونږ په سرونو سرداري هم وکړه، هغه زمونږ د سرونو اوس سودا هم کوي. او کله کله زه ډیوه د خپله لاسه مړه کم، او کله کله زه ډیوه د خپله لاسه مړه کم، خو کله کله شرارت ګورې هوا هم کوي. مننه. د غزل مطلب چې په شونډو دی پیزوان خوړلی ټال دی په تصویر کې، په شونډو دی پیزوان خوړلی ټال دی په تصویر کې، په سپین مخ دی راخور د زلفو جال دی په تصویر کې. او دا ښه ده چې د غشي باڼه بل پلو کاږه دي، دا ښه ده چې د غشي باڼه بل پلو کاږه دي، دا ښه ده چې د بل پلو ته خیال دی په تصویر کې. مننه. دا ښه ده چې د غشي باڼه بل پلو کاږه دي، دا ښه ده چې د بل پلو ته خیال دی په تصویر کې. او لږ خیال پکې د کونډې او یتیم سترګو ته وکړئ، لږ خیال پکې د کونډې او یتیم سترګو ته وکړئ، د قام د واکدارانو نه یو سوال دی په تصویر کې. مننه. لږ خیال پکې د کونډې او یتیم سترګو ته وکړئ، د قام د واکدارانو نه یو سوال دی په تصویر کې. او زما د کلیوال حسن رنګونه پکې ښکاري، زما د کلیوال حسن رنګونه پکې ښکاري، ګودر تصویر کې توت تصویر کې ټال دی په تصویر کې. او دا یو زه یمه یو مې د قلم قبیلې یار دی، دا یو زه یمه یو مې د قلم قبیلې یار دی، دا بل را سره ستاسو کلیوال دی په تصویر کې. مننه. مننه. دا یو زه یمه یو مې د قلم قبیلې یار دی، دا بل را سره ستاسو کلیوال دی په تصویر کې. او زما سره الفاظ یې د تعریف دپاره نشته، څه داسې ستا په غونډه زنه خال دی په تصویر کې. مننه. زما سره الفاظ یې د تعریف دپاره نشته، څه داسې ستا په غونډه زنه خال دی په تصویر کې. او سرې ګوتې چې یې ماله په مخ راښکلې موسکی شوه، سرې ګوتې چې یې ماله په مخ راښکلې موسکی شوه، همزولو ته یې ویل چې دا کمال دی په تصویر کې. مننه.